هر خوا دې جنګونه کور نه مه وځه الوزي بمونه کور نه مه وځه ګوره خبریالې خاورې کېږي دی سپین سپین مړوندونه کور نه مه وځه بیا سړي خواره انسان ټکان کړی بیا شوي مرګونه کور نه مه وځه کلي کې ماتم دی بیا راغلي دي غبرګ غبرګ تابوتونه کور نه مه وځه ښکاري مصطفی میاخیل مړ شوی دی ځکه دي بادونه کور نه مه وځه ښه راغلاست دوستانو خدای دې وکړي چې ښه به یاستې چمتله ده او یاران راسره ناست دي بشرمل عطا صاحب راسره ده له ده نه نظم اورو د ده شعرونه اورو تاسې هم راسره پاتې شئ عطا صاحب ستړی مه شئ په خیرونه ډېره زیاته مننه ډېر هرکلی ښه راغلاست تاسې یارانو ته خدای دې وکړي چې ټول به ښه وئ او تاسې لیدونکو ته ډېر هرکلی ښه راغلاست ډېره مننه راځه نو نظم ته راځو مهرباني وکړه دا بل ته کېږم درته دې خوا ته ډېره زیاته مننه نظم یو نظم وایم چې اکثریت ملګري د دې نظم یادوري غوښتنه کوي نظم وړاندې به څو بیتونه ووایم چې بس نورې پرېږدمه د مارانو یاري بس نورې پرېږدمه د مارانو یاري ډېره مې وکړله د ځینو خامارانو یاري او بخښنه غواړم له مانه غلطي سوې ده میاخیل صاحب بخښنه غواړم له مانه غلطي سوې ده بشر به ونه کړي په ژوند د هلکانو یاري ډېره زیاته مننه راځم نظم ته وایم چې ته د بل شوې ما جیبه غوندې ژوند دی شروع کړی ته د بل شوې ما جیبه غوندې ژوند دی شروع کړی یم له دې ژوند ناهیلی چې په کوم لوري زه لاړ سم هر شیبه شیبه کې تازه یادومه هر شیبه شیبه کې تازه یادومه اراده مې خودکشي ته شروع کړې خو بس پام مې ستا تصویر باندې غلط کړم مګر نه دې هېروی سم نه له زړه نه دې ویستی سم یم حیرانه چې څه وکړم دې دنیا کې ته د بل شوې ما جیبه غوندې ژوند دی شروع کړی ورځ تر بلې مې رنګ تا پسې تورېږي ډېره زیاته مننه ورځ تر بلې مې رنګ تا پسې تورېږي خلک وایي چې نشې دې شروع کړي خو زه غلی چوپ ولاړ یم هېڅ مې نه وځي له خولې نه خلک زما په خاموشۍ باندې شکي سي وایي خلک غمجنې غږ دې نه وځي له خولې نه په دې لارو سړکو کې یک تنها یوازې ګرځم حال مې ورځ په ورځ بدېږي سید ولی جانه حال مې ورځ په ورځ بدېږي ورځ تر بلې خرابېږي ته د بل شوې ما عجیبه غوندې ژوند دی شروع کړی ډېره زیاته مننه ته د بل شوې ما عجیبه غوندې ژوند دی شروع کړی زه له ټولو نه خفه یم خو بس زه هم عجیبه یم ته له ټولو نه خفه یې ډېره زیاته مننه زه له ټولو نه خفه یم خو بس زه هم عجیبه یم وایم هیرې کله ذهنه وایي باسه ژوند نه خو بس دا چېرته کیدی شي مو وایم هیرې کله ذهنه وایي باسه ژوند نه خو بس دا چېرته کیدی شي دا زما د خولې خبرې دا د چا د خولې خبرې دا خبرې مې یابستې دا سندرې مې یابستې داسې چېرته هم کیدی شي چې داسې چېرته هم کیدی شي چې تن جدا سي له خپل سره زندګي دې ور په نوم که خوشحالي دې ور په نوم که هیرې نه کې به شرمله خو بس دومره ورته وایه دا ټپه بیا ورته وایه ته را په خلاصه زما جانانه نیمګړی یمه بې له تانه ای بې وادي او بې زبانه که یم خوشحاله بې له تانه خدای مې دې واخلي چې خبره خلاصه شي نه ډېره زیاته مننه زار قربان دې شم وروره ډېره زار جانو زار بخنې زار جانو زار جانو له تا نه شم قربان جانو څومره خلک چې ته ما ته وایې جان جانو ای جار جار په هغه ورځ به مې د زړه ارمان پوره شي خلکو خو مصطفی میاخیل چې زه شمه تاوان جانو ډېره ډېره مننه تاسې قربان خیر